गोली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। لکه څنګه چې مو وویل نن د پانیپت فلم لنډه ویډیو خپره شوې ده. دغه فلم د ډسامبر په 8 خپریږي، خو له دې مخکې افغانانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي احمدشاه ابدالي ته سپکاوی شوی وي. یو افغان هنرمند ببرک اکبري په فلم کې د احمدشاه دراني د یاور رول لوبولی ده. دا زموږ میلمه دی چې ورته ښه راغلاست وایو. اکبري صاحب سلام، ډېره زیاته مننه کوم. د دې فلم په اړه ډېرې اندېښنې شته. د فلم محتویات څه دي؟ آیا داسې څه شته چې په هغه کې د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي یا نورو مشرانو ته سپکاوی شوی وي؟ وعلیکم السلام. اول ډېره مننه کوم تاسو نه چې تاسو د مهم فلم په باره کې ما نظر واخیست. خیر اوسئ. دا فلم څنګه چې تاریخ جوړ شوی دی همدغسې په هغه رقم تاریخ جوړ کړی دی. احمدشاه ابدالي ته ډېرې په تکړتوب په نرتوب رول ورکړی دی. دغه رول مین رول کردار سنجیدت کوي. صحیح. تاسې په دغه فلم کې د احمدشاه ابدالي د یاور یا محافظ رول لوبولی دی. تاسې په خپل رول څنګه ارزوئ؟ آیا ترې راضي یاست؟ او زه خپل رول نه ډېر خوشحال یم ځکه چې دا د موږ د تاریخي فلم دی او د ما لپاره ډېره د فخر کیسه ده چې د موږ احمدشاه ابدالي په باره کې یو فلم جوړیږي. هغه هم دومره په غټه سویا باندې لویه سویا باندې جوړیږي او هغه زه هغه یو وفادار سپاهي یم او زما ټول فلم کې د سنجیدت سره څنګ تر څنګ رول دی. صحیح. خو تاسې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو اندېښنې تعقیب کړي دي. دغه افغانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ آیا د اندېښنې په ځای دي؟ دا میسیجونه هر ځای نه راځي. موږ ته خپل هم راغلي دي. ډېر افغانانو خپل دغه تشویش لرو چې موږ افغانانو ته احمدشاه ابدالي ته سپکاوی شوی په دې فلم کې. کومه داسې خبره نشته چې د احمدشاه ابدالي یا د افغانانو سپکاوی شوی وي. څنګه چې موږ ته خپل احمدشاه ابدالي یو قهرمان دی او دویم دغسې قهرمانان لري د مراټای طرف نه. د فلم کې تا ته خو خپل هم پته شته چې فلمي کار دی، دوه طرفه جنگ دی. دویم دغسې پوځونه مین لیډر لري لکه څنګه چې موږ احمدشاه ابدالي وو. نو د کې ډېر ښه په افغانستان کې څه شوي دي، افغانستان تاریخ پکې بیان کړی. تاریخ دوه طرفه دی، هم د افغانستان پانیپت دریم جنگ باندې دی، هم د موږ د طرف نه لیکل شوی، هم د دوی د طرف نه لیکل شوی. دوی خپل شیان پکې شولي، موږ هم پکې شیان، خو تاریخ چې څه حقیقت ته هغه رقم جوړ شوی دی. خو بیا هم له شک پرته چې د هند سینما د هندي لوبغاړي دي او سناریو د هندیانو لخوا لیکل شوی ده او اکثر هندي فلمونه له مبالغو ډک وي. آیا د کیسې په لیکلو کې له افغان تاریخ پوهانو سره مشخصا څه مشوره شوې ده؟ دومره څه خاص زیات نه، خو ډېر چې موږ خپل چې په فلم کې زه خپل هم کار کړی دی ورسره یم او حقیقت داسې چې کوم رقم د افغانانو مین موږ راځو افغانستان نه راځو په هندوستان کې نور خو فلمي د دنیا د فلم کې ډېر قتلونه کیږي، جنگ دی، دوه طرفه جنگ دی. نو دوی په نظر به موږ که خپل هم فکر وکړي دوی په نظر به موږ منفي وو، موږ په نظر دوی منفي دي. نو حقیقت چې څنګه تاریخ پانیپت دریم جنگ تاریخ دی زیات هغه رقم فلم دی. صحیح. تاسې د خپل فلمي کاروبار په اړه لږ څه معلومات موږ ته راکړئ. څونه وخت کېږي چې په سینما کې کار کوئ او آیا دا مو لومړی فلم دی؟ نه، ما خو دا تقریبا 10 کاله کېږي په بالیووډ کې چې اخته یم. دې نه مخته ما یو بل ډېر لوی فلم جوړ کړی، هغه تورباز نومیږي. هغه هم د سنجیدت سره دی، موږ په کارګستان کې شوټ کړی. هغه هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان کې د 10 کال اخیری څنګه حالات راغلي دي، طالبان او خلک خودکشي ته شان او ته مشمان څنګه تیاروي. هغه مو ټول په کارګستان کې شوټ کړی. دا فلم په افغانستان کې شوټ کیدو خو چې په افغانستان کې امن نشته، په دې خاطر دا فلم لاړو کارګستان کې شوټ شو. صحیح. د نمایش په اړه آیا په افغانستان کې په خاصو مراسمو کې نمایش کیږي لکه چې په هند کې پرانستل کیږي او یا عادي دا فلم خبريږي؟ څه ترتیبات نیول شوي دي چې د افغان مخاطبینو لپاره دا فلم څنګه وړاندې کیږي؟ دا فلم ټوله دنیا ورلد پریمیئر دی، دا ټوله دنیا کې نشر کیږي. دا په غټه سوای جوړ کړی دی. دا ډایرکټر ډېر مهم غټ ډایرکټر دی آشوتوش ګورکر چې کوم فلمونه جدا اکبر لګن اسه مشهور فلمونه جوړ کړي، اوارډونه اخیستي دي. هغه فلم په خاطر باندې ټوله دنیا ته نشر کیږي په 14 تاریخ په افغانستان، پاکستان ټوله چې چیرته سینما وی دي دا ورځي.
ببرک صاحب ډیره زیاته مننه کوم ستاسو له معلومات څخه دا چې پروګرام ته حاضر شوي ستاسو د لا زیاتو بریالیتوبونو په هیله یم او موږ به د ډسمبر په 8 دغه فلم وګورو او هیله من یو لکه څنګه چې تاسو ویل هماغسې تاریخ په روښانه او واقعي ډول روښانه شوي په دغه فلم کې کور مو ودان ډیره مهرباني ژوندی اوسئ تشکر